سلامونه مینه او درناوی ګران افغانانو، انشاءالله ټول سره روغ او جوړ سي او د روزګار د ناخواله څخه لري. د پرون رئیس ایرانیانو ډیره یو قوي ویډیو جوړه کړې ده او بل اخر په میډیا او په ټولو رسنیو کې وایرل داسې ګواکې پښتانه د پاکستان دی ویندوان دی او بل اخر افغانستان پولیس اړه نه لري او هیڅ تړاو نه لري او بل اخر زمونږ او تاسې یو تعداد بې عزته تازیانو تاجکانو او هزارګانو دا ویډیو وایرل کړې ده ور چې ته لاس په لاس کوي او بل اخر په موږ باندې رشخان وایي او بعض افغانانو زه هم منشن کړی وم چې زه باید په دې اکله باندې جواب ووایم. لومړی به تاسو ته دا ویډیو در وښیم چې تاسو ته د دوی ځیرکتیا معلومه سي، وروسته د هغې بیا د خیره ما بنسټونه دلته ایښي دي، بیا به مخکې ځو. این پشتونا دقیقاً از کجا اومدن؟ باید بریم سراغ قدیمی ترین سندهای تاریخ که با کسی شوخی ندارن. برخلاف تصور خیلیا که فکر میکنن کلمه افغان فقط تو چند قرن اخیر پیدا شده، ریشش خیلی عمیق‌تر از این حرف است. جالبه بدونی که حدود 1500 سال پیش، یعنی قرن ششم میلادی، یه ستاره شناس معروف هندی به اسم وراهامیهیرا تو کتابش از مردمی به اسم اباگانا اسم برده. این یعنی رد پای این قوم حتی قبل از اسلام هم تو منطقه وجود داشته. بعدن تو دوران اسلامی کتابای معتبری مثل تر دې پخوا خو به دوی ویلی سي افغان انګلیسانو یې ایښې ده او افغانان نسته ده، خو اوس یې اقرار خپله وکوی سي دا مخکې د اسلام نه افغانان وه. خو اوس د دوی ځیرکتیا ته وګوره چې دوی څه وایي. حدود العالم که نویسندش ناشناس و سال 982 میلادی نوشته شده و کتاب تاریخ یمینی نوشته قطبی رسما از واژه‌های افغان یا افغانی اسم بردن. اما نکته کلیدی که همه این منابع چه هندی و چه اسلامی روش توافق دارن چیه؟ همشون میگن محل زندگی این مردم کوه‌ها بوده. قطبی میگه اینا زندگی بدوی و کوهنشینی داشتن. ودې داسې اوس یې دلته توهین وکړه، وایي افغانان زندگی کوهی و بدوي داشتن، یعنې د غره خلک ول او د وحشیانو غوندې ژوند یې کولی. مخکې ځو نور بیا زه شروع کوم. کتاب حدود العالم و ابوریحان بیرونی هم آدرس دقیق تری میدن و میگن جایگاه اصلی قبایل افغان کوههای سلیمان و مناطق غربی هندوستان بوده. پس تمام منابع معتبر اولیه توافق دارند که کانون اصلی و اولیه ظهور پشتونها همین رشته کوههای سلیمان بوده که الان تو شمال غربی پاکستان قرار داره. یعنی منګه بیخي د افغانستان نه یو، د هندوستان او پاکستان څخه راغلی یو. ما تاسو ته ویلي چې د پارسي ژبو په لا اله الا الله محمد رسول الله په کلمه باندې، په شهادت کلمه باندې باور مه کوئ. اوس به زه دا کامره در واړوم او تاسو ته به اصلي واقعي او فزیکي ثبوتونه در وښیم چې تاسو ورباندې پوه شئ ګران افغانانو. حدود العالم او تاریخ بیهقي او دا کم کتابونه چې دوی ویل دا په کتابتون کې شته، ټول دروغ دي. خو زه تاسو ته فزیکي داسې شی ښیم چې دوی لیوني سي. زما لومړنی بنسټ چې افغانان چیرې اوسېدل، اصلي ټاټوبی کوم ځای و، زه به مستقیم دا ابن بطوطې کتاب ده په 1355 کې تالیف شوی ده، تقریبا 200 کاله پخوا. اوس 2026 ده که نه، 1355 میلادي کې تالیف شوی ده. دلته مې تیاره صفحه او پاڼه ما تیاره په لابراتوار باندې هغه کړې ده، ځکه ما د پرون رئیس دا ولوستل او بالاخره هغه کم مهمه ځایان چې ما دا پیدا کړل. ښه 13 پاڼه کې به اتومات راسي، زه به عربي عبارت تاسو ته ولولم. ثم سافرنا إلا كابل وكانت فيما سلف مدينة عزيمة وبها لنا قرية يسكنها طائفة من العجم بقال لهم أفغان. وكلا سمنغا كابل تراغلو ألتا ويودنا كليكي يسكنها طائفة من العجم، سکونت درلودل یا وسیدل سوک یو طایفه د چانه د اعجمونه یعنی غیر عربونه، بقال لهم الافغان سی زانونه ته افغان ویلی یا زانونه افغان بولل یا افغانان ورته ویل کېدل. منګه د کابل اصلي اوسیدونکي 800 کاله پخوا اوس وګوره چې منګه پاچایان هم کړي دي ګران افغانانو په کابل او هرات او مزار شریف کې څو سوه کاله مخکې، 800 کاله مخکې. او دا ظالمان بیا وایي که ولا افغانا خو 300 سال حکومت داره. صبر وکړه چې زه اوس تا ته حکومت در وښیم. ښه ودې دلته دا ډېر متنو به سیبه نه ګرځو چې اوږده نه سي. زه به اصلي اهدافو ته راسم، اصلي اهدافو ته به راسم. ښه ذکر خلافت شاه افغان دا به پرېږدو. وکان القاضي جلاله و جماعه من الافغان، منګه قاضیان هم درلودل. ډېر دي، صبر وکړه.
ولما علم السلطان ما فعل الافغان ودیگه قماندانان هم لرودل پاچایان هم لرودل هغه وخت کې 280 صفحې ته راسو دلته څه ویلي دي فلما خالف القاضي جلال الافغاني وقبيله بتلك الجهات 800 کاله مخکې زمون قاضیانو افغاني په خپل ځان باندې تخلص کې خوده دا ابن بطوطي لیکل ښه دا معنی د لیکل خو زخت ډېر نه غواړم ویدو وګد سي زدا بل کتاب تاسو ته درشایم بل کتاب مې سدا تاریخ نامه هرات د سدام تقریبا 800 کال لرغونتیا لري ښه دا مې نشانی کړی دی صبر وکړه نشانی کړی مې دی ښه دغه کتاب درو شي صبر وکړه چیرته مزه صبر وکړه ښه ذکر 35 در فتره حصار کیوا به قتل رسیدن شعیب افغان دلته راته نکاح وجله د 800 کاله مخکې دا بلري کو خیر صبر وکړه دا خو داستان جیده ذکر 31 در فرستیدن ملک شمس الدین جوهر به افغانستان یعنی د افغانستان نوم هغه وخت کې مو ګران افغانانو وګوره ذکر 29 رفتن ملک شمس الدین به افغانستان تاریخ نامه هرات تقریبا 800 کال او ډېر زیات اعتبار هم په لري سیف بن هروی لیکلی ده یو دقیقه تاجک در کجای کابل بودی 800 سال پیش در کدام جای افغانستان بودین کلتان میگم اگر واقعا شیر مادرتان خوردین ارامی نیستین حلالی هستین این رقم فیزیکال یک کتاب برام بکش ما 800 سال پیش حداقل در کابل افغان ها را ثابت ساختم نه تو بچه تاجک تو بچه هزاره اول خاص بچه تاجک شروع میکنم بچه تاجک تو یک نسخه را بکش که 200 سال پیش در یکی از ولایت افغانستان خود اثبات کرده بتونی این رقم کتاب بان چت جی پی تی را نمان اوایی نمشنوم من خود گفتمتون کتاب بان برای ما در 200 سال پیش در یکی از ولایت خود نشان بده که تاجک و نام ولایت در مو عبارت ذکر شده باشه مثل که من نشان دادم برات واضح گفته بود که سکونت افغان ها در کابل اگر تو تاجک در کابل می بودی خو ابن بطوطه خو تعصب نداشت دیگه این خو مراکشی بود باید نامت ذکر میکرد دیگه نه هزاره را ذکر کرده نه تاجک ذکر کرده ازبک ذکر کرده تو شما دو تا را ذکر نکرده این حال من میگم برو شما گفته شما صحیح است پر تو سند بیا پر تو سند روی تو نسیا میکنم من کسایی که مرا میگن که ما مسلمان هستیم تعصب ما مسلمان هستم ما تعصب نمیکنم ما تحریفا و دروغا و رمزادگی های شما را برادر عزیز ما از بین میبرم او انسان بدبخت کوی سلیمان سلسلهش تا کوی اسمایی کابل میرسه مقصد کوی سلیمان دیگه جای نیست از اسمایی کابل شروع تا به هندوستان از کوی سلیمان دامنه کوی سلیمان کوی اسمایی چیست شهر کابل دی افغانان اونجا که احمد شاه مسعود بالا میشد بسته شهر کابل بمبارد میکرد اونجا را دامنه کوی سلیمان میگه یک چیز ما براتون میگم مو تاجکای عزیزی که افغان هستین از افغانستان هستین او خاک دوست دارین او وطن دوست دارین او مردم دوست دارین وحدت و برادری را دوست دارین یک چیز براتون میگم اینمی مردمایتان جمع کنین با مو خدا قسم است یک قدر اسناد دارم که بندازم برات اگر تو داینه خدا سعی کردی و شرمت نامد به خودت در این وصف پرتو با خدا از خاطر شما ما برک میگیرم این لودایتان را جمع کنین بگو با برما توهین نکنن اینا خو ما ستاپ هستم سه ما را دیدین نه باز میایم شروع میکنم لالا جان دینامی کتابتون مندازم دینامی افغان پشتون لگسی لایبرری با خدا برو براتون نمیمونه موفق باشین غیرت دارین پرت این رقم یک سند